ساتوی پسرو وینو د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي وینا پرتوی شوې دا سره لکه ګلونه دي کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو. د لغمان ملي ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم. د نن شپې خبري ټولګي ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د 1404 هجري شمسي کال د جدي یا مرغومې د میاشتې 10مه نیټه وه. تاسو تر دې دمه د افغانستان د ملي ټلویزیون د خپرونو لیدونکي وئ. اوس تاسو پام د لغمان د ملي ټلویزیون د خپرونو لیدو ته راګرځو، خو په سر کې هم پام وکړئ خبرونو ته. زه زینالدین حق یار یم. بسم الله الرحمن الرحیم. لغمان کې د 3 میلیونه افغانیو په ارزښت د یو پل د جوړېدو چارې پیل شوې. نورحال په راپور کې. دا د لغمان ولایت علي شنګ ولسوالۍ اړوند په شمس خیلو سیمه کې د 3 میلیونه افغانیو په ارزښت د هغه پل د بیا رغونې پرانسته ده چې څو میاشتې وړاندې د سیلابونو له امله ویجاړ شوی و. دا پل د شمس خیلو پل دا 4 متره طول دا 9 متره عرض راځي. د لغمان ولایت د ټولګټو ریاست له لوري مشرقي سنگروار ساختماني شرکت ته ورکول شوی. دا پروژه کارونه تقریبا په 2.5 میاشتو کې تکمیلیږي او دا پروژه د پل په جوړېدو د لغمان ولایت مرکز 3 ولسوالۍ علي شنګ، دولت شاه، پرغجان، وسلوي په ورته وخت کې د قراردادي شرکت استازي ولسونو او مسؤلینو ته ډاډ ورکوي چې چارې به یې په ښه کیفیت او په خپل وخت ترسره کړي. 100% دا اطمینان ورکوم کوم مشخصات چې په شکل یا ان شاء الله د فیسبوک په مخ عملی اجرا کوي او اطمینان موږ نه ده چې ان شاء الله د کار کیفیت او کمیت به دواړه په نظر کې نیسو، خدای هم په نظر کې نیسو، ولس به نیسو، وطن به نیسو. بل لور ته د سیمې اوسیدونکي موټر چلوونکي او په پروژه کې بوخت کاریګر د یادې پروژې له پیلېدو خوښي څرګندوي او وایي د دې پل په جوړېدو سره به شته ستونزې حل شي. دا پل چې اوبه وړی او ډېر مونږ تکلیف دی، دغه خامه کې مونږ کته پورته کېدلو ډېر تکلیف یاسو. اوس انشاءالله پل جوړېږي، بس لاره هم به ښه شي، خلکو ته اسانه به شي او مشکل به حل شي. بل لاره نو چې دلته بل لاره جوړ شي، همدغه لاره هم خرابه و. فضل د خدای دی، حکومت ښه صحیح حکومت راغلی ده، اوس پل هم جوړېږي. موږ هم خوشحاله شو چې دا پل ښه جوړ شي. په ورته وخت کې د دې ولایت والي وایي هڅه کوي ولسونو ته په بېلابېلو برخو کې پروژې پلي کړي. دا یو مهم پل ده، مهمه پروژه ده چې 3 ولسوالۍ ولسونه سره وصل کوي مرکز د لغمان سره. لکه څرنګه چې مخکې موږ دغه رنګه د کارونو افتتاح وکړلې، بیا به هم کوو بیا به هم کوو، که هغه د صحت عامې په بخش کې وي، د معارف په بخش کې وي، د سړکونو په بخش کې وي او بالخصوص د ولسوالۍ د جوړونې په بخش کې. تاسو ته معلومه ده موږ کومندانۍ ولسوالۍ او دا مهم ورته جوړ کړل، حتی چې کوشش کوو چې دغه ولسونو دغه اقتصادي مشکلات د ځوانانو ته کارونه پیدا کړو. د یادونې وړ دی چې څو ورځې وړاندې د ټولګټو چارو وزارت له داخلي بودیجې د 22 میلیونه افغانیو په ارزښت د دې ولایت په مرکز د زیارت سیمه کې هم د یو موټریس پل د جوړېدو چارې پیل شوي. لغمان کې 80 تنو ته په بېلابېلو برخو کې له زده کړو وروسته د حرفوي وسایلو مرسته وویشل شوه. نورحال په راپور کې. د حرفوي وسایلو اړوند دغه مرسته په لغمان ولایت کې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ملي ادارې تر چتر لاندې د UNDP موسسې لخوا چې تطبیق کوونکې موسسه AYSO ده د حرفوي زده کړو په برخه کې د 4 میاشتني پروګرام اړوند 80 تنو سره ترسره شوه. په دې لړ کې 60 تنه د موبایل جوړونې، 60 تنه د سولر سیستم، 60 تنه د بیټرۍ تولیداتو، 60 تنه د سلمې دوزي د برخو زده کوونکي شامل وو. ډېر خوشحاله یو چې په لغمان ولایت کې د حرفوي زده کړو څخه 80 تنه چې 40 کسانه زنانه دي او 40 کسان نارینه‌ګان دي، هغوی فارغ شول. دغه پروګرام او پروژه 4 میاشتې دوام وکړ چې هر میاشت کې د هر کس لپاره 2,000 او 140 افغانۍ فی کس ته ورکړل شوي دي. نظارت یې موږ کړی او هغه مظلوم خلک یې پکې نیولي دي چې د هغوی بې سرپرسته دي یا داسې معیوبه خلک دي او یتیمانان دي. بل لور ته مرسته اخیستونکي خوښ دي او وایي چې د یادو وسایلو په ترلاسه کېدو سره به کوچنی کاروبار شروع او له همدې لارې به
د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. نو 4 میاشتې برنامه و له خیر سره ختم شو. د مواد چې تاسو ګورئ د ټولو ته موږ ته د همدغه د بیټري ریپیرینګ او د سولر ریپیرینګ په برخه کې توضیح شوې ده. یعنې ډېر مثبت مهم رول لري په موږ د کاروبار په برخه کې. انشاءالله موږ عملا د دوکانونو نیسو له خیر سره او د لغمان خلکو او د لغمان ملت ته خدمت کوو. اوس موږ کولی شو چې عملا بازار کې غرفه خلاصه کړو او خپل کاروبار پر مخ بوځو او خپل کورنۍ ته مړی حلاله نفقه پیدا کړو. په ورته وخت کې د اړونده موسسې مسؤل وایي هڅه کوو څو له دوی سره د کار د پرمختګ په برخه کې نورې مرستې هم ترسره کړو. دغه ته نن سبا په دغه ساحه کې په دغه سیمه کې ډېر اشد ضرورت او د دغه ضرورت په بنیاد دغه سنټرونه UNDP دایر کړي. په آینده کې به هم موږ د دوی سره نږدې کوارډینیشن کوو، دوی سره به نږدې ناستې کوو، د دوی کاروبار به ګورو. که هر چا کاروبار ښه و عمل یې کاروبار شروع کړی دوی سره به نورې مرستې هم کیږي. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم د اسلامي امارت د مسؤلینو او همکارو موسسو لخوا اړمنو کورنیو ته د کوچنیو کاروبارونو زمینه برابره شوې. لغمان کې د ترافیکي پیښې د امله 1 تن مړ او 8 نور ټپیان شوي دي. د لغمان ولایت د ترافیکو مدیریت مسؤلین وایي چې د لغمان ولایت د قرغۍ ولسوالۍ اړوند مشلې تنګي تاڅیرمه د کابل جلال آباد پر لوی یوه مازدا موټر سیند ته غورځېدلی چې له امله 1 تن مړ او 8 نور ټپیان شوي دي. نوموړی زیاتوي چې سیمې ته د ترافیکو مدیریت مسؤلین پر وخت رسېدلي او ټپیان یې د لومړنۍ درملنې په موخه کاکس روغتیایي مرکز ته انتقال کړي دي. بل لور ته د یاد روغتیایي مرکز مسؤلینو هم تایید کړي چې ټپیان وروړل شوي او د ټولو ټپیانو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. د لغمان ولایت د ترافیکو مدیر مولوي حبیب الله مبارز له ټولو موټر چلوونکو غوښتنه کوي چې د تګ راتګ پر مهال د ترافیکي اصولو بشپړ مراعات وکړي، پر لویو لارو له چټک تګ او بې احتیاطۍ څخه ډډه وکړي او له سفر وړاندې د خپلو موټرو تخنیکي وضعیت په دقت وڅېړي. لغمان کې 24 تنه معتادین د تداوی په موخه راټول او د کابل 2000 بستریز روغتون ته ورېږل شول. لغمان امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې 24 تنه هغه معتادین چې په نشهیي توکو روږدي دي راټول او د تداوی په موخه یې کابل 2000 بستریز روغتون ته ورېږل. د امنیه قمندانۍ ویان یونس یوسفزي رسنیو ته ویلي چې یاد معتادین د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت د منصوبینو لخوا په مرکز مهترلام او ټولو ولسوالیو کې راټول کړی شوي چې نن د تداوی په موخه د مرکز کابل ولایت د معتادینو 2000 بستریز روغتون یعنې امید کیمپ ته ولېږل شول. نوموړی زیاتوي چې له دې وړاندې هم د مهترلام ښار اړوند سیمو څخه سلګونه تنه په نشهیي توکو روږدي کسان د تداوی په موخه کابل 450 او زر بستریز روغتونونو ته انتقال شوي چې له تداوی وروسته خپلو کورنیو ته ستانه شوي او اوسمهال خپل کاروبار کوي او یو اندازه معتادین د درملنې لاندې دي چې ډیر ژر به خپلو کورنیو ته ستانه شي. د لغمان ولایت د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې کمیټې د لغمان د اقتصاد رئیس سره وکتل. د لغمان ولایت د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې کمیټې د لغمان ولایت د کډوالو رئیس مولوي غلام رحمان بلال په مشرۍ د لغمان ولایت د اقتصاد رئیس مولوي عطا الرحمن فاتح سره ناسته ترسره کړه. یاده ناسته د لغمان ولایت اقتصاد ریاست په مقام کې جوړه شوه چې پکې د یادې کمیټې یو شمېر مسؤلینو ګډون درلود. چې پکې د یادې کمیټې یو شمېر مسؤلینو د لغمان ولایت د حوادثو رئیس قاري خیر محمد غازي، د صنعت او سوداګرۍ رئیس مولوي سلامت خان بلال او د سرې میاشتې رئیس مولوي ولی الله وقار ګډون کړی و. د ناستې په ترڅ کې د کمیټې مسؤلینو د ژمني موسم پر رسېدو سره د راسنیدونکو او بې ځایه شوو کډوالو پر ستونزو خبرې وکړي او ټینګار یې وکړ چې اړوندو ادارو ته پکار ده تر څو د ژمنیو اړتیاوو سرپناه خوراکي او غیر خوراکي مرستو ته پر وخت رسېدنه وشي. دوی همداراز د ادارو ترمنځ د همغږۍ د مرستو د منظم ویش او د مستحقو کورنیو د کره پیژندنې پر اهمیت ټینګار وکړ څو مرستې په شفاف ډول اړمنو کورنیو ته ورسیږي. په همدې لړ کې د لغمان ولایت اقتصاد رئیس مولوي عطا الرحمن فاتح د کمیټې د غړو له هڅو مننه وکړه او ویل اقتصاد ریاست به د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې کمیټې سره په پوره همغږۍ کار وکړي تر څو د ژمي په سختو شرایطو کې د کډوالو ستونزې تر ممکنه بریده راکمې شي او مرستې پر وخت مستحقو کسانو ته ورسیږي. نوموړي زیاته کړه چې د بشري مرستو د جلب د مؤسسو سره د همغږۍ او د مرستو د ښه مدیریت لپاره به اړین اقدامات ترسره شي. درنو او قدرمنو لیدونکو د دې ساعت خبرونه ستاسو له ملتیا مننه کوو. بدید اوسئ.